د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب صالح. لوستونکي مرسل احمدزی. د کونډې دعا. د لبنان په شمال کې د قادشیه په دره کې یو کلی ودان و چې د واورو سپین څادر سپېڅلتیا وربښلې وه او د شپې تیارو ترې د رڼا شته لوټلي وو. د واورو له امله شنې کروندې لکه سپین کاغذ برېښېدې. هواګانو به پرې کرښې راښکلې او بیرته به یې پاکولې او زورور توپان پرې لوبې کولې. انسان په خپلو جونګړو کې له سړو یا سړې هوا پټ شوی او څارویو غوجلو ته پناه وروړې وه. د اسمان په پراخه غیږه کې د هیڅ ژوندي مخلوق خوځښت نه احساسېده. بې له بې حسه کوونکې سړې هوا، شل کوونکی باد، ویرونکې تیارې او بوږنوونکې مرګه نور هیڅ هم نه موندل کېده. په یوه جونګړه کې یوه میرمن په وړیو ورېښلو بوخته وه. په جونګړه کې نری اور بلېده. تر څنګ یې یوازینی زوی ناست و چې کله به یې د اور لمبو ته کتل او کله به یې ځلنده سترګې خپلې مهربانې مور ته واړولې. ناڅاپه زورور باد راوالوته. د جونګړې کمزوري دیوالونه په ړکېدو شو. هلک له ویرې د مور غېږ ته پناه یوړه چې د توپان له قهرجنو څپو ځان پټ کړي. مور یې په زړه پورې ونیوه او په غېږ کې یې کېناوه او په مهربانۍ سره یې ورته وویل: زما د ځیګر ټوټې، مه وېرېږه. دا ته چې څه ګورې دا فطرت او طبیعت خپله لوړتیا او عظمت انسان ته ښیي. هغه یعنی انسان ته د هغه د کمزورۍ احساس ورکوي او پوهوي یې چې ته هیڅ هم نه یې. مه وېرېږه. د پرلهپسې ورېدونکې واورې، پر اسمان د غوړېدلې وریځې او د تباه کوونکي توپان تر شا یو داسې ذات هم شته چې د سمسورو درو او خندېدونکو کښتونو پر اړتیاوو ډېر ښه پوهېږي. داسې سترګې هم شته چې دا ټول ګډوډ حالات ګوري او د انسان پر بېوسۍ مهرباني او رحمت لري. زما د سترګو توره، مه وېرېږه. دا د عناصرو طبیعت دی چې په پسرلي کې موسیږي، په ګرم اوړي کې په کړس کړس خاندي، په مني کې ژړغونی کیږي، اوس په ژمي کې په اه اه ژاړي. اوښکې د ځمکې ژورو ته ځان ورسوي تر څو د ځمکې په تل کې ژوندۍ دانې خړوبې کړي. کله چې د سبا له خواږه خوبه راویښ شي نو وبه وینئ چې اسمان پاک سوتره دی او کروندو د واورو سپینې جامې اغوستې دي، هماغه شان لکه انسان چې د ژوند او مرګ له کړکېچه تر تېرېدو وروسته پاک سپین کفن اغوندي. زما یوازینی زویه، ویده شه. پلار دې د ابدي ژوند کاله ته تللی دی او د هغه ځای له سمسورو درو زموږ ننداره کوي. دا توپانونه څومره په زړه پورې دي. زموږ زړونه د هغه چا په یادولو دردمنوي چې په تلپاتې خواږه خوب ویده دي. زما د زړه سر، ویده شه. د همدې زورورو بادونو له امله په پسرلي کې رنګارنګ ښکلي ګلان غوړېږي. په ونو کې خوږې خوږې میوې پیدا کیږي چې بیا به یې تله ونوشکوي او کور ته به یې راوړي. دغه شان انسان هم له ځورونکو تکلیفونو تیریږي، له زغمه وتې صبر کوي، د وژونکي نهیلې احساس کوي تر څو د مینې خواږه وڅکي. زما ګرانه، ویده شه. ته به ښکلي ښکلي خوبونه ووینې. په دې ویرونکې شپې او لړزونکې سړې هوا به پوه هم نشي. هغه د خوب له خماره ډکې سترګې مور ته واړولې او ویې ویل: مورې، سترګې مې له خوبه ډکې دي. ویریږم چې خوب به مې د لمانځه ادا کولو ته پرې نږدي. مور ترې خپله مهربانه غېږه چاپېره کړه او په اوښلنو سترګو یې ورته مهربانه وکتل. زما خوږه زویه، زما له غږ سره غږ ملګری کړه او ووایه: ای د ټولې نړۍ پالونکیه، پر غریبانو رحم وکړه
او له دې زورورې سړې هوا څخه یې وژغوره. په خپل قدرت سره د هغوی لوڅ شوي بدنونه پټ کړه. پر هغو یتیمانو مهربانه شه چې په خپلو جونګړو کې ویده دي او جسم یې د واورو سره په مجلس کې ورک دی. ای ربه، د هغو بېکسو او بېوزلو میرمنو غږ واوره چې د سړې هوا تر درنو څپېړو لاندې له مرګ سره لاس و ګرېوان دي او بې له لوړ اسمان څخه بل چت پر سر نه لري. ای په ځمکه او اسمانونو کې اوسېدونکي مخلوق ته روزي ورکوونکې ذاته، هغه خوارانو غریبان په خپل رحمت سره ولمانځه چې په دې توره شپه کې د شتمنو دروازې ټکوي. ای د نړۍ پالونکیه، د شتمنو د زړونو دروازې بیرته کړه او سترګې یې د بصیرت په رڼا روښانه کړه چې د وږیو او خوارانو د لوږې احساس وکړای شي. د غریبانو غریبۍ ته د رحم په سترګه وګوره. ای مهربانه ربه، د بېوسه مرغیو ساتنه هم وکړه او ښکلې ونې هم له زورور توپان څخه وژغوره. ای پروردګاره، زموږ زارۍ ومنه او دعا مو قبوله کړه. کله چې ماشوم د خوب ښاپېریو له ځانه سره یووړ، نو مور یې پر خپل ځای څملاوه. په وچو شونډو یې ښکل کړ او په خپله بیرته د نغري په غاړه د وړیو په وریښلو لګیا شوه. د باران سندره. زه د سپینو زرو ځلانده سپین ستوری یم. خدای مې پر مځکه له اسمانه وروي او طبیعت مې په درو کې بهوي. زه له تاجه پریوتې مرغلره یم. وریځو غلام کړم او په کروندو یې وپاشلم. کله چې زه ژاړم نو د سمسور شینکي پر رخسارونو مسکا لوبې پیل کړي او چې ښکته په راولېدو شم نو غوټۍ خپلې غاړې هسکې کړي. وریځ او کرونده دواړه یو پر بل مین دي او زه یې رویبار یم. کله چې زه وریږم د یوه تنده ماتیږي او د بل د زړه جوش کیني. د راتلو زیری مې د تندر له ګړس سره ملګری وي او د بوډۍ ټال کې مې د ژوند وروستۍ شېبې زانګي. د نړۍ ژوند له یوې قهرجنې پیلامې پیل کوي او آرامه مرګ ورته پای بخي. زه د سمندر له سینې راوځم او د ګرد په پردو کې الوزم او کله چې خندانه باغ په مخه راشي نو غاړه ورکوم. له وږمو او غوټیو سره یې لوبې کوم او پر څانګو یې ځانګم. کله چې چوپتیا خپره شي نو زه د کړکیو پر شیشو پسته سندره اړوم. زما او د شیشو ترمنځ له دې لوبو ځینې چې کومه پسته سندره جوړیږي یوازې حساس زړونه یې حس کولی شي. د هوا له ګرمۍ ځینې منځ ته راځم، خو زه د هوا ګرمي وژنم. دغه شان ښځه هم د هغه ځواک په مټ بری مومي چې سرچینه یې سړی دی. زه د سمندر آه یم، د اسمان اوښکه او د کروندو مسکا. مینه هم د زړه د سمندر یخ آه دی، د فکر د اسمان اوښکه او د ژوند د کروندې مسکا.